أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بأي ذنب قتلت د کوزي پښتونخوا د لوی افغانستان د مبارز ځوان شهید عارف وزیر چې اوس تخلص افغان خو په کوز وطن کې په یو بیرحمانه او جابرانه توګه باندې په شهادت ورسېده. موږ د بر وطن ځوانان او دغه د ټولنو استازي او مشران او متنفذین دغه هلته په جلال آباد کې راټول شو. د هغه دپاره غایبانه جنازه وکړه او د ده روح د ښادېدو دپاره مو رب العزال ته لاسونه لپه کړل. الله رب العزت دې د هغه د وینو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته بهتره معلومه ده چې نن په ننګرهار کې د عارف وزیر غایبانه جنازه وشوه. عارف وزیر د پنجاب د جابر ریاست د خوا نه په محکومه پښتونخوا کې په دې ګناه او په دې تور ووژل شو چې هغه خلکو ته ژوند غوښته، هغوی خپلو پښتنو ته د ژوند غوښتنه کوله، د ژوند مبارزه یې کوله. عارف وزیر مړ نه دی، مړه هغه دي چې افکار یې مړ دي. مړ پنجاب دی چې د انسانیت او د خپل قام دپاره د ژوند د غوښتنو لارویان وژني. خو پنجاب دې په دې پوهېږي چې اوس هغه وخت نه دی چې د 400 پیښې تکرار شي چې خلک یې ووژل او بیا د کورونو نه د مرمیو تاوانونه واغېستل. اوس د قصهخانۍ د تکرار وخت هم نه دی. اوس که یو ککر د خاورو لاندې کوئ 100 ککرې به نورې را پیدا کېږي. بالاخره ستاسو مرمۍ به ختمې شي، خو د پښتون ټبر سینې به ختمې نه شي. پی ټي ایم اوس هغه روح اختیار کړی دی چې پنجاب به د دې ټولو امکاناتو سره د دې ټول جبر او اسټبلیشمنټ به د دې ټول وحشت سره ماتوي او پښتون قام ته به د ازادۍ ساه وربخښي. موږ دا د عدالت د نړیوالې محکمې باندې غږ کوو. هغه نړیوال سازمانونه چې د بشري حقونو او د ملتونو لپاره کار کوي، طالب، داعش او په پاکستان کې هغه جهادي فکري چې دی نصب کړې ده له کلونو راهیسې نه دغه فارمي چرګوړي تولیدوي. طالب، داعش، تحریک طالبان پاکستان دا ټول د ریاست هغه دویم او دریم او څلورم مخونه دي چې د دوی د نامشروع وجود د بقا لپاره له کلونو راهیسې نه کار کوي. دا خلک چې دوی د دوی په ترور باندې او د دوی په لړۍ کار پیل کړی دا اوسنۍ نه ده. تاسې که وګورئ د ازادۍ د سرلارو د خان شهید بیا په بلوچستان کې د شهید اکبر ګوتي رحمه الله علیه او دې ته ورته د سلګونو ملتپالو جنازې په پاکستان کې ویستل شوي. اول یې زنداني کوي او له زنداني کېدو نه وروسته دی ورسره د ترور او د ټارګټ کلینګ کار کوي. پاکستان خپله ریاست چې ده ټول ملت یې قبضه کړی. د دې استخباراتي ایجنسي او پوج د پاکستان ملکي حکومت، سیاسي تنظیمونه، نړیوال هغه نورمونونه چې دي دا یې ټول تر پښو لاندې کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره